سلامونه ستړي مشه د ریفلکشن افغانستان یوټیوب چینل ته خراغلاس روستي خبري مسایل به لدی واوري خو په سر کې د خولي افغانستان څو په زړه پوري ویډیوګانې په ګډه سره ګورو. اوس هم پوره خبرونه ز رئیس خان ریحان یم. د جرمني د کورنیو چارو وزیري نانسي فایزر د یکشنبې ورځ ازبکستان هیواد ته په سفر تللې وه ترڅو هلته تړونونه لاسلیک کړي، خو هلته یې په خپلو خبرو کې ویلي چې جرمني هغه افغانان وباسي چې په جرمونو ښکیل وي. هغې په دې هکله نور جزئیات ورنکړل چې آیا په دې پروازونو کې به ازبکستان د جرمني سره همکاري وکړي او که نه، خو دومره یې ویلي چې وبکتلی شي دا کار د کومو هیوادونو سره په همکارۍ کیږي. شمس الرحمن شمس همدې خبر ته کتنه کړې. د جرمني د جګپوړي چارواکي په ډاګه نه کړله چې څومره نور افغان کډوال به له دې هیواد څخه وویستل شي، خو تر دې وړاندې یې څو ځله ټینګار کړی و چې په جرمني کې د هغو کډوالو لپاره ځای نشته چې جدي جنایت کوي. د جرمني حکومت چې په افغانستان کې سفارت نه لري او د نورو نړیوالې ټولنې په څیر یې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی په دې تړاو څه نه دي ویلي چې د دغو افغان کډوالو ایستلو لپاره یې د افغانستان له اوسني نظام سره خبرې کړي دي او که نه، خو داسې ویل کېږي چې قطر د برلین او کابل ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کړی او په دې برخه کې یو تفاهم ته هم رسیدلی دي. که څه هم خبریالانو بار بار د جرمني حکومت له لومړي وزیر اولوف شولټز څخه په دې تړاو د وضاحت غوښتنه وکړه چې آیا تاسې له افغان حکومت سره په دې تړاو خبرې کړي که نه، خو قانع کوونکی ځواب یې ترلاسه نه کړ. په جرمني کې میشت افغانان دې ته اندېښمن دي او دا چاره هسې یو بهانه ګڼي. دوی ریفلیکشن افغانستان ته دا خبره منلې او ویلي دي چې جرمني افغان کډوالو لپاره بهانې لټوي او یا یې له اسلامي امارات سره په دې برخه کې یو تفاهم کړی دی. تر دې وړاندې د جرمني مشهوري مجلې شپیګل د روان میلادي کال د جون په میاشت کې په یو راپور کې ویلو چې برلین غواړي د ازبکستان له لارې افغان کډوال کابل ته واستوي او په دې اړه یې د افغانستان له اوسني حکومت سره مشوره نه ده کړې. د راپور په اساس د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی د مای په میاشت کې ازبکستان ته تللی و او د هغه هیواد له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. په راپور کې ویل شوي نه دي چې دا خبرې د کومې سرچینې څخه ترلاسه شوي. د شپیګل په راپور کې راغلي دي چې ازبکستان د کډوالو د ستنولو تر معاملې مخکې غواړي له جرمني سره د مهاجرت یو تړون لاسلیک کړي. د جمهوریت غوښتونکي ګوند نومان ډونالد ټرمپ یو ځل بیا له وسلوال برید څخه روغ وتلی. پر نوموړي داسې مال ډزې شوي دي چې په ګلوف کلب کې په سیالۍ بوخت و. نور حال د صفت الله محبت په راپور کې. د تحقیقات فدرالي ادارې اف بي آی ویلي چې د پلټنو څخه داسې معلومیږي چې دا پیښه په ظاهري توګه د تروري وهڅه وه. د ادارې ویلي چې په پیښه کې ښاغلي ټرمپ ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی او هغه خوندي دی. د ټرمپ ټاکنیز کمپاین دفتر خپلو پلویانو ته د برېښنالیک له لارې خبر ورکړی چې د کلب ته نږدې له ډزو وروسته پولیسو یو کس هم نیولی دی. د امریکا پولیسو سرچینو سی بي ایس خبري رسنۍ ته ویلي چې امنیتي کسانو پر دغه کس ډزې کړي او په داسې حال کې نیول شوی چې د تېښتې هڅه یې کوله او وسله یې هم ترې نیولې ده. د ښاغلي ټرمپ د ټاکنیز کمپاین دفتر په برېښنالیک کې د نوموړي خبر راغلی چې وایي هیڅ شی به زما مخه ونه نیسي، زه به تسلیم نشم. د سپټمبر په 15مه د ډزو دغه پیښه یوه میاشت وروسته له هغه شوې چې پنسلوانیا کې یو کس د ټاکنیزې غونډې پر مهال په ښاغلي ټرمپ د ټوپک ډز وکړ او هغه یې پر غوږ ټپي کړ. پر ښاغلي ټرمپ د وژنې له هڅې وروسته د هغه د امنیت ساتلو تدابیر کلک نیول شوي وو. د امریکا سپینې ماڼۍ هم سمدلاسه اعلان وکړ چې ولسمشر بایډن او مرستیاله کاملا هیرس له پیښې خبر شوي او په دې اړه وروستي معلومات ترلاسه کوي. دوی دواړه له دې امله خواشیني څرګنده کړې او کاملا هیرس بیا ویلي چې تاوتریخوالی په امریکا کې ځای نه لري. دا په روان کال کې پر ټرمپ دوهم برید دی چې ترسره کیږي. لومړی برید د جولای میاشتې په 25مه نیټه په یوه ټاکنیزه غونډه کې وشو چې له کبله یې د ټرمپ د غوږ یوه برخه زخمي شوې وه. افغان لوبډلې انګولا ته د شپږو مقابل کې 4 ګولونو وروسته د 2 ګولونو په توپیر ماته ورکړه او له دې سره د نړیوال جام سفر په بریا پیل کړ. نور حال شمس الرحمن شمس راکوي.
په میدان کې دا شور او چکچکې د مسافرو افغانانو دي چې د افغانستان فوټسال لوبډلې د بریا په مناسبت یې ننداره کوي. د یکشنبې مازدیګر د افغانستان لپاره ځانګړی و. ځانګړی ځکه و افغان فوټسال لوبډلې په لومړي ځل د 2024 میلادي کال فوټسال په نړیوال جام کې لوبېده. افغان مینوالو ته دا انتظار په دې خوږ و چې مسافرۍ کې یې د خپل ملي لوبډلې دیدار کوه. د امپایر له شپیلي سره لوبه پیل شوه. لومړی ګول د انګولا لوبډلې وواهه. میدان کې افغان مینوال احساساتي شول او یو غږ یې کاوه چې باید لوبه وګټي. افغانان په انتظار دي. لنډه دا چې انګولا لوبډلې په لومړۍ نیمایي کې 2 ګولونه ترلاسه کړل. وروسته افغانستان په دویمه نیمایي کې یو ګول وواهه چې د احساساتو یو اوج جوړ شو او افغان لوبغاړي لاس لور شول. د افغانستان لخوا لومړی ګول فرزاد محمدي وکړ، ورپسې دویم ګول امید قمبري وکړ، دریم ګول حسین محمدي، څلورم ګول مهدي نورزي او پنځم ګول هم اکبر کاظمي وکړ. د دویمې نیمایي په وروستۍ دقیقه کې د محمد مرادي ګول د افغانستان په ګولونو کې یو ګول لا اضافه کړ. په دې لوبه کې ټوټل 10 ګولونه ووهل شول چې 6 یې د افغان ملي لوبغاړو لخوا او 5 یې د مقابل لوبډلې لخوا ووهل شول. په دغه نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې ګډون او بیا دا بری له ځانګړي تاریخي اهمیته برخمن دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی راشد خان لومړنی کس و چې د افغانستان د فوټسال دا تاریخي بریا یې له خپلو هیوادوالو سره د فیسبوک له لارې شریکه کړه او د فوټسال ملي لوبډلې ته یې د لا بریا هیله وکړه. تر راشد خان وروسته د هیواد یو شمېر نورو شخصیتونو، لوبغاړو او هیوادوالو هم د فوټسال لوبډلې اتلولي ستایلې او دا یې د ویاړ ځای بللی دی. د فوټسال دا جام سږکال د افغانستان په گاوند ازبکستان کې کیږي. د سیمې له هیوادونو د ګوتو په شمېر 3 لوبډلې دي چې تر دغه نړیوال جام یې ځانونه رسولي دي. فوټسال لومړی نړیوال جام په 1909 یا زیږدیز کال کې شوی و او له هغه مهال راهیسې تر ټولو ډیر 15 نړیوال اتلولۍ برازیل ګټلي چې وروستی هغه یې په 2012 میلادي کال کې و. له برازیل وروسته 2 نړیوال جامونه اسپانیې، یو ارجنټاین او یو پرتګال ګټلی دی. د امریکا یو لوړپوړي پوځي قومندان له خپل چینایي سیال سره کتلی او د چین په جنوبي سمندر کې د بیجینګ د خطرناکو اقداماتو په خلاف خبرداري ورکړی. د امریکا یو لوړپوړي پوځي قومندان له خپل چینایي سیال سره کتلی او د چین په جنوبي سمندر کې د بیجینګ د خطرناکو اقداماتو په خلاف خبرداري ورکړی دی. نور حال د ښاغلي سیال په دې راپور کې اورو. واشنگټن او بیجینګ له سوداګرۍ نیولې د تایوان د خپلواک ټاپو تر موضوع پورې او په سمندر کې د آزادو سوداګریزو مسیرونو په وړاندې د چین د جتلبۍ په اړه اختلاف لري. دواړو خواو تازه د پوځي مشرانو ترمنځ مذاکرات پیل کړي چې اختلافات یې په وسلواله شخړه بدل نشي. د متحده ایالاتو د انډو پاسفیک قومندان سامیول پاپرو 4 ورځې وړاندې د چین د پوځ د جنوبي برخې له قومندان سره د ویډیو تماس له لارې خبرې وکړې. د متحده ایالاتو د انډو پاسفیک قومندانۍ د اعلامیې له مخې پاپرو د امریکا د پوځ او چین د پوځ ترمنځ د مستقیمو خبرو پر دوام ټینګار کړی دی. پاپرو ویلي د لوړو پوړو مشرانو ترمنځ دغه ډول خبرې اترې هدفونه مشخص کوي او د ممکنه غیر سوء تفاهم او غلطي محاسبې خطر کموي. خو پاپرو د چین له لوري په دې وروستیو کې د امریکا له متحدینو سره نامسؤلو تعاملاتو ته اشاره کړې ده او د چین له پوځي مشرتابه څخه غوښتي چې د چین په جنوبي سمندر او ورهاخوا کې د خطرناکو ممکنه پارونکو تکتیکونو له کارولو څخه ډډه وکړي. د چین د پوځ جنوبي قومنداني د چین د جنوبي سمندر د سیمې مسؤلیت لري چیرې چې د چینایي پوځي بیړۍ په وروستیو میاشتو کې له فلپیني بیړیو سره په جنجال اوښتي دي. چین د جنوبي چین سمندر خپل بولي که څه هم نړیوالې محکمې د بیجینګ دغه ادعا رد کړي او د سیمې نور هیوادونو په دغه اوبو کې خپل حق شامل ګڼي. بیجینګ د وروستیو خبرو اترو په اړه وویل چې دوی له خپل امریکایي سیال سره د ګډو اندېښنو په اړه ژورې خبرې اترې وکړي. دا د واشنگټن او بیجینګ ترمنځ وروسته له هغه د خپل ډول لومړی خبرې اترې دي چې چین په 2022 کې تایوان ته د متحده ایالاتو د استازو جرګې د پخواني رئیس نانسي پلوسی د سفر په غبرګون کې له متحده ایالاتو سره نظامي اړیکې پرې کړې. له تاسې ټولو په ډېرې مننې سره د ریفلیکشن افغانستان یوټیوب چینل څخه مهم او وروستي خبرونه همدومره وو. له لیدو اورېدو مو ډېره مننه. ښه وخت ولرئ.